بیت المقدس کې د یهودانو پر عبادتځای مرګونه استشهادي برید 12 یهودان پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو پر یو عبادتځای یا کنیسه په دوی وسلوال استشهادي برید کې لږ تر لږه 12 یهودان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د جمعې ماښام دا برید د یو ځوان فلسطیني مجاهد خیر علقم له لوري ترسره شوی چې د برید وروسته په لویدیځه غاړه کې ځایي اوسیدونکي د خوښیو لپاره لارو او کوڅو ته راوتلي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ځوانان د تکبیر له زمزمو سره نڅاګانې او خوشحالۍ کوي. همداشان په یو بله ویډیو کې لیدل کېږي چې ښځې په عامه لارو کې پر ماشومانو او عام خلکو خوږه ویشي. ګمان کېږي چې دا د تېرې پنجشنبې ورځې د شاهدانو میندې وي. دا برید تیرو څو کلونو کې پر اسرائیلو د خپلې بڼې تر ټولو خونړی برید بلل شوی. د اسرائیلي پولیسو مشر کوبي شابتي د پیښې ځای کې د خبرو پر مهال ویلي چې دا تر ټولو بد برید و چې دوی ورسره د وروستیو کلونو کې مخ کیږي. ریپورټونه وایي استشهادي مجاهد هغه مهال ډزه پیل کړه چې عبادت کوونکي د دې یهود میشتې سیمې کنیسه کې له عبادته راوتلي وو چې وروسته استشهادي مجاهد هم په مخامخ ډزو کې د شهادت لوړ مقام ته ورسید. نحسبه كذلك والله حسيبه. دا برید د لویدیځې غاړې جنین ښار کې د اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو له مرګونو عملیاتو یوه وروسته شوی. په هغه برید کې چې اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو د یوې ښځې په ګډون 9 تنه بېدفاع فلسطینیان په شهادت رسولي وو. دا برید جرمني کې د نازي رژیم لخوا د 6 میلیونه یهودانو د وژل کېدو یا هولوکاست د یاد په ورځ شوی. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس 1918 کال کې د منځني ختیځ جګړې پر مهال لاندې کړی، اوس د ټول ښار خپله پلازمینه ګڼي. خو د نړیوالې ټولنې ستره برخه د دغه ښار اشغال شوې برخه د اسرائیلي خاورې په توګه په رسمیت نه پېژني. فلسطینیان بیا وایي ختیځ بیت المقدس به د دوی د نوي رامنځته کېدونکي خپلواک هیواد پلازمینه وي.